د ګوانتانامو په اړه په زړه پورې معلومات. یو ځل بیا ښه راغلاست. خطرناکترینه زندان ګوانتانامو یا ګوانتانامو بی. نن قصد لرو چې تاسې ته د نړۍ تر ټولو مرموزه زندان یعنی د ګوانتانامو په اړه معلومات درکړو. هغه زندان چې ډیر لږ کسان کولی شي په کتاب راوړي. ګوانتانامو بی له 1898 کال څخه را په دې خوا د امریکا په لاس کې دی. امریکا هغه ځای له کیوبانه په اجاره اخیستی او هلته مستقر شوي دي او اجاره یې هم تاریخ نه لري او تر څو چې خپله اجاره پرداخت نه کړي تر هغه وخته به د امریکا وي. امریکا له دې منطقې نه د نظامی پایګاه په حیث ګټه پورته کوي. خو له 2002 کال راهیسې جورج ډبلیو بوش پریکړه وکړه چې هلته یو زندان جوړ شي، یو زندان د خطرناکه تورریستانو لپاره. فکر کوم د دې زندان په اړه مو اوریدلی وي ځکه دا دومره معروفه دی چې ډیری کسان په هکله پوهیږي او پوهیږي د هغه په ماینځ کې څه روان دي. اوس به وګورو چې د یوه زنداني ژوند دلته څه ډول دی. دا زندان له نورو زندانو سره توپیر لري. نور زندانیان د محکمې پر اساس زندان ته ځي، خو د ګوانتانامو زندانیان محکمه په خپل خوب کې هم نشي لیدلی. دلته هغه کسان بندیان کیږي چې 99% د آزادېدو امکان نه وي. دا 1% هم چې آزادیږي هغه زندانیان دي چې خپل هیواد ته یې استوي او د همغه مملکت په زندان کې بندیانوي. د ګوانتانامو د زندانیانو جامې نارنجي دي. راځئ چې وګورو د یوه زنداني ژوند هلته څه ډول دی. یوازینۍ ستونزه چې یو زنداني په ګوانتانامو کې لري هغه دا ده چې نشي کولی ویده شي ځکه په دې زندان کې آرامش شتون نه لري او دا ټول مزاحمتونه د زندان د مامورانو لخوا ترسره کیږي. که شپه وي او که ورځ هغوی د دې په کیسې کې نه دي چې ښایي زندانیان به ویده وي او هره شپه راځي او د زندان دروازې په ډیر زور سره وهي. او دا زندان د امریکا د ارتش لاندې دی او د زندان ټول کارکوونکي هم د امریکا عساکر دي او دا کوم کسان چې دلته بندیان دي له هغوی نه ډیر سخت نفرت لري ځکه یا یې کوم هیوادوال یا هم کوم ملګری د دغو بندیانو لخوا وژل شوی دی. د زندانیانو ځورول د هغوی لپاره د تفریح په څیر وي، د دې لپاره نه چې هغوی ته داسې دستور ورکړی ځکه دلته عساکرو ته هیڅوک دستور نه ورکوي او هغسې کسان دلته په دندې ګماري چې د دې بندیانو لخوا کوم زیان وررسېدلی وي. د همدې لپاره دلته یو دوزخ د زندانیانو لپاره جوړ شوی. د سهار 5 بجې باید د امریکا په ملي سرود له خوبه راپاڅېږي ځکه هلته یوه نظامي ساحه ده، له همدې امله نظامي سرودونو نه ګټه پورته کوي. یو نفره اتاق چې ابعاد 2 متره او 40 سانتي مترو ته رسیږي او د اتاقو شاوخوا ته دیوالونه نشته بلکې یوازې په وسپنیزو پنجرو سره پوښل شوي دي او په څنګ کې د هم بل زنداني لیدلی شي او هم له لرې نه ډیر ښه ورته معلومېدلی شي. هغه تور ځای چې ګورئ هغه تشناب دی او هغه څنګ ته یې هم دستشوی دی او کومه توشکه هم دلته نه لیدل کیږي. یو پټو درکوي سره له یوې روجایي سره. دا د پخوا زمانو زندان نه دی، دا د 21م قرن زندان دی چې تر اوسه هم فعالیت کوي. په دې چاردیوالۍ کې حقوق بشر خو لا پرېږدئ، حتی د پخوا زمانو قانون هم شتون نه لري او هیڅ کوم خبریال هم حق نه لري چې دې زندانونو ته ننوځي او د فلمبرداري کمرې وړل دلته ډیر سنګین مجازات لري او یوازینی کسان چې دننه تلای شي هغه د دې هېواد چارواکي دي. او د جورج بوش هدف دا و چې ټول خطرناکه زندانیان دلته بندیان کړي. ښه نو راځئ چې لاړ شو او وګورو دوی ته څه ډول خواړه ورکوي. زه خو نه پوهېدم چې دوی خواړه نه خوري. ډیری زندانیان ډوډۍ نه خوري تر هغه وخته چې مړه شي ځکه پوهیږي چې مرګ د دوی په ګټې دی او دا یوازینۍ لاره ده چې ځان وژنه کولی شي
او که وغواړي چې خواړه وخوري نو خواړه یې یوازې لږ کوچ، وچه ډوډۍ او یوه دانه مالته ده. او که بیا یې هم ګیر کړي چې ډوډۍ نه خوري نو په یوه طریقه ډوډۍ ورکوي تر څو چې مړه نشي. یو ډول ماشین لري چې هلته یې کینوي او یو پایپ یې په زوره په پوزې کې ننباسي او د هغه په مرسته خواړه وردننه کوي. په 2003 کال کې زندانیانو یو ریکارډ وتاړه او هغه دا و چې له 50% ډېرو یې خواړه نه و خوړلي او د پوزې له لارې ورته خواړه ورکړل. ښه نو تاسې پوهیږئ که خواړه څوک ونه خوري نو دا هم یو ډول شکنجه شمیرل کیږي. خو راځئ وګورو چې د څه له امله دوی خوړو ته لاس هم نه و وروړی چې وروسته یې بیا د پوزې له لارې ورکړل. او که بیا یې هم خواړه نه خوړل نو د اطاق ټول توکي ورنه اخیستل کېدل. او که په دې منځ کې کوم یو ښه سړی وي او خپل خواړه په خپل وخت سره وخوري او کوم جنجال هم جوړ نه کړي نو کولی شي یو څو ساعته ټلویزیون وګوري. خو فکر مه کوئ چې دا زندانی به داسې آرامه ویده شي. د خوب کولو قانون هماغه دی چې مخکې مې هم تاسو ته وویل، غال مغال تر سهاره پورې. که د خوب په حالت کې ووسئ نو وروسته یوه ډېره درنه وسپنه په ځمکې اچوي چې کټ مټ د انفجار د غږ په څیر وي. خو بیا هم که ښه سړی واوسي کولی شي چې په یوې میاشت کې یو ځل حمام وکړي او تر ډیره وخته باید خپل وخت په خپلې کوټې کې تیر کړي. او هغه کسان چې جنجال نه جوړوي او خپل خواړه په وخت سره خوري نو هغوی کولی شي حمام وکړي، ټلویزیون وګوري، د یو څه دقیقو لپاره یې د باندې باسي او له کتابخانې نه کولی شي یو کتاب واخلي. د ګوانتانامو په زندان کې په ټولو ژبو کتابونه شته، په خاصه بیا په عربي ژبه، ځکه چې ډیری زندانیان دلته په عربي ژبې خبرې کوي. هغه خواړه مې چې درته وویل هغه د سهار خواړه ول. د بیګا ډوډۍ بیا ډیره جالبه ده، وچه ډوډۍ سره له یوې کیلې سره، او کومې اوبه چې د زندانیانو له دستشوی نه راځي نارنجي رنګ لري. معلومه نه ده چې د څه لپاره. که تږی نو باید هماغه وڅکې. قهوه، نوشابه او چای باید له هیره وباسې، ځکه داسې شیان یوازې د دې ځای کارمندان خوړلی شي. د دې زندان په تاریخ کې ډېرې جالبې پیښې هم شوي دي. مثلا یوه ورځ عساکرو دلته کوم مراسم درلودل چې د کوم زنداني لخوا د هغوی په لور د کیلې د پوستکي ګزار وشو. نور زندانیان پوهیږي چا چې داسې کار کړی بیا هیڅکله هم هغه زنداني په سترګو نه دی لیدلی. معلومه نه ده چې هغه سره به یې څه کړي وي. په ډېر احتمال وحشتناکه زیرزمینیانې لري، کیدای شي چې هلته یې بیولی وي. او هر ډول نامتو رستوران چې په امریکا کې شتون لري د ننه دې زندان کې هم څانګې لري، د بیلګې په توګه ماکډونالډ. او وروسته بیا د دې ځای عساکر خپل خواړه را اخلي او د زندانیانو مخې ته یې خوري. زندانیان یوازې باید خپله وچه ډوډۍ او کیله وخوري. دغه زندانیان مخکې له دې چې دلته راشي مخکې له مخکې خپلې شکنجې تیرې کړي دي او خپل اعترافونه یې هم ورکړي دي. د شکنجې اطاق ډېر مجهز ماشینونه لري، په څوکۍ یې کینوي او ډېرې سختې شکنجې ورکوي او د زړه ضربان یې هم کنټرولوي تر څو چې مړ نشي. تر اوسه له دې ځایه څوک د باندې نه دی راوتلی تر څو ووایي چې دلته یې څه ډول شکنجه ورکوله. خو هغه کوم کسان چې له دې زندان نه یې هېواد ته لیږل شوي ځینې کیسې لري. مثلا مصنوعي خفګان، ډیری شکنجې رواني وي، په لوړ غږ یې موزیکونه روښانول او ډیر تیز څراغ به یې د دوی په مخ ور اچاوه چې د زندانیانو ماغزه به یې ډیر زیات خراب کړل، او یا هم له لاسونو نه یې ځوړندول چې وروسته به وینه ورته نه رسېده او لاسو کې به یې وینه غوټه کېدله. یو بل داستان هم دلته شته چې و زنداني د خپل اطاق په منځ کې ادرار کړي ول. عساکرو هم راوسته او په ځمکې یې څملاوه او خپل ادرار یې ورباندې وخوړل. ډیری کسان په دې زندان اعتراض کوي چې باید وتړل شي. اوباما هم وعده ورکړې وه چې دا زندان به بند کړي، خو ویې نه شو کړی. ترامپ وویل چې دا ځای باید هیڅکله هم بند نشي. د اوس لپاره هلته یوازې 40 نفره زنداني دي او د حقوق بشر ډیری غړي ادعا کوي چې لږ تر لږه دې دا زندان امریکا ته ولیږي،
خو د امریکا ارتش رضایت نه لري ځکه چې هلته نشي کولای کوم مجرم ته شکنجه ورکړي او داسې بې خونده ډوډۍ ورباندې وخوري. او تر ټولو مهمه دا چې که دا زندان او زندانیان امریکا ته لاړ شي باید د محکمې په حکم بندیان شي نه د ارتش په حکم باندې. څو ځلې دوی وغوښتل چې دا زندانیان خپل هیواد ته واستوي خو هیوادونو یې ونه منل. د بیلګې په توګه عربستان خپل زندانیان ونه غوښتل او ویې ویل چې همالته یې وساتئ. دا سمه ده چې کیدای شي دا زندانیان ترورستان وي او د زرهاو کسانو وینې هم تویې کړې وي. خو آیا تاسې دې ډول زندان سره موافق یئ؟ خپل نظر مو په کومنټ کې موږ سره شریک کړئ. ډیره مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. که غواړئ چې داسې په زړه پورې داستانونه نور هم وګورئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.